سلامونه ملګرو، جوړ تکړه تازه په خیر. موقع نه په استفادې سره غواړم یو مسله ملګرو سره شریکه کړم. زیاتره ملګري مسنجر کې دغه مسلې پوښتنه کوي یا مشوره غواړي، نو غواړم ټولو ته یو ځای تشریح کړم چې څه رقم ته حساب ده، څه رقم ته باید وکړئ. اول خو زه هېچا ته دا مشوره نه ورکوم چې یاره تاسو وطن پرېږدئ مهاجر شئ. هېچا دا مشوره نه ورکوم، ځکه چې دغه لاره باندې زه خپله راغلی یم، دا لاره ما خپله طی کړې ده. نو یوازې که بیا څوک غواړي راشي، زیاتره ملګري چې دي زه ورته وایم چې یاره مه راځئ، دوی بیا وایي چې یاره زه درځم حالات خراب دي، نو زه نه شم کولی د هغوی مخه ونیسم یا ورته ووایم چې مه راځئ. نو بیا هغه ملګري چې راځئ زه هغوی ته غواړم یو څو مشورې ورکړم چې تاسو باید څنګه راشئ او څنګه وکړئ. اول خو چې تاسو د افغانستان حرکت کوئ، باید داسې یو چا سره حرکت وکړئ چې هغه په افغانستان کې کور ولري، کور خپل وي، اولادونه ولري، هماغه ځای کې یو څوک یې وپېژني. مطلب مې دغه ده چې که تاسو یو ځل د ایران خاورې ته یې راواړولئ، د خپل وطن نه یو ځل مهاجر کړئ، که تاسو کومه مسافرخانه کې بند پاتې شئ یا ورک شئ یا خدای نخواسته په لاره کوم څه در باندې وشي، ځکه دغه نفر چې دا د افغانستان نه تر هدفه پورې چې تاسو کوم ځای تاسو هدف ټاکلی ده، یا مو ترکیه هدف ټاکلی ده یا مثلا اروپا هدف ټاکلی، چې هر هدف مو ټاکلی ورسره تر هغه ټاکلي هدف رسیدو پورې دغه نفر ستاسو مسؤل ده، ځکه چې هغه ځای کې تاسو یو شی ورسره امضا کوئ، پیسې په دریم ځای کې ږدئ، په صرافي کې، یا مقصد داسې چا سره ږدئ چې تاسو ورباندې باور لرئ چې تاسو دواړه پېژنئ، پیسې دریم کس سره کېښودل کېږي. نو مطلب مې دغه و چې داسې یو کس سره تاسو باید حرکت وکړئ چې هغه نفر په افغانستان کې څوک وپېژني، کور ولري، بچیان ولري، چې بیا ستاسو د فامیل والا ورشي د غاړې نه یې ونیسي، تاسو یا د مسافرخانې نه وباسي یا مو د ګروګان نه وباسي، یا خدای نخواسته که کوم مسله پېښه شي تاسو را پیدا کړي. نو دې د خطره داسې یو چا سره راشئ چې هغه په کور کلي وطن کې یو څوک وپېژني. بله مسله دغه وه چې که تاسو بیا زیاتره خلک چې دی وایي چې یاره د لارې تګ څه رقم ته ده، نو زیاتره قاچاقبران چې دي دوی بیخي د غرونو نه غوښه جوړه کړي او دښتې او دغه شیان چې د سمندرونو نه کوروا جوړه کړي، ډېر نرمه یې بیانوي، ډېره ښایسته یې بیانوي. نو هغسې نه ده چې چېرته قاچاقبر وي رنګ دې ورک شي، چې نوم یې قاچاقبر وي رنګ دې ورک شي، دا کار کوي رنګ دې ورک شي، ښه کار نه ده. البته ښه کار وي او که نه وي هغه دوی خپل کار ده، ځکه چې هر سړی په خپل کار باندې خپل باندې ښه پوهېږي، خو البته دروغ ډېر د دې د خطر دوی دروغ ډېر وایي. نو چې تاسو یو ځل چا سره حرکت کوئ، ښه خبره به کلیر ورسره کوئ، ځکه زیاتره خلک چې دوی د افغانستان راواړوي بیا په فرانسه کې دوی زیاتره وخت په هغه ځای کې مسافرخانو کې پاتې کېږي. بیا دې د خطره پاتې کېږي چې دوی هغه ځای کې د دریم لاس ته لاړ شي، په دریم لاس یې بیا هغه ځای کې کېنوي تر څو پیسې نه وي اوله شوي، بیا دوی د صرافۍ نه پیسې دې د خطره اوچتوي چې یاره ووایي چې نفر په هغه ځای کې بند ده. نو تاسو به ده سره داسې خبره کوئ تر څو داسې مکمله صحیح خبره به سره کوئ چې زه ځای ته نه وم رسېدلی، د پیسې ته نه شي اخیستلی، د پیسې زه نه درکوم. زیاتره خلک چې دغه پیسې اخلي دوی دې د خطره اخلي چې هغه خلک په هغه ځای کې بند وي، یا مسافرخانه کې بندي کړی وي یا کوم ځای کې بندي کړی وي. بله خبره دا چې دوی تاسو ته دروغ وایي چې تاسو کله د ترکیه وان ښار ته ورسېږئ، که تاسو بیخي د پاچا زوی یم اوسېږئ، هغه ځای کې به پیسې حواله کوئ. دا پیسې که تاسو حواله کوئ، که دی د خپل جیب حواله کوي، خو په د ترکیه په وان ښار کې، وان چې د ایران او د ترکیې ته سرحد ده، په همغه ځای کې چې تاسو هغه ځای ته ورسېږئ حتما به دا پیسې حواله کوئ. که تاسو د خپل جیب نه حواله کوئ، که یا هغه ستاسو دپاره حواله کوي، خو دا به حواله کوئ. نو دا دروغ درته وایي چې څنګه تاسو ځای ته رسېدلی، ورته ووایئ چې مسافرخانه کې کم از کم 3 ورځې مکسیمم 3 ورځې زه کینم، 3 ورځې نه پورته زه مسافرخانه کې نه کینم، ځکه د ایران مسافرخانې چې دي اکثره ګروخانې دي. چې تاسو یو ځل په یو ځای کې بند شئ، بیا مجبور یې چې هغه دپاره تاسو پیسې ورکړئ، د خپل ځان دپاره تاسو بیا هغه ته پیسې ورکوئ. که تاسو هر څومره خبره مو سره کړې وي، تاسو مجبور یې د خپل ځان د خلاصون دپاره هغه ته پیسې ورکړئ. خپل پلار ته به تاسو په خپله زنګ وایئ، خپل ورور ته تاسو په خپله زنګ وایئ چې دا نفر ته پیسې ورکړه، صراف تاسو ته پیسې، ځکه چې ته هغه ځای کې بند یې، تی د ستونه نیولی، د غوڅې ګوتې نه نیولی، ته په ایران کې مسافرخانه کې یا بند یې یا په ترکیه کې وان کې بند یې، مقصد یو ځای کې بند یې ته. بله دا چې زیاتره خلک اروپا پورې خبره کوي، زیاتره خلک د ترکیه پورې خبره کوي، هغه د هغوی خپل کار ده. و چې کله تاسو ترکیه ته رارسېږئ، د ترکیه پورې خبره ورسره کوئ، تر څو چې تاسې دریم لاس ته نه یې اوله شوي، ستاسو انډیوال ته نه یې اوله شوي، کوم څوک چې
ستاسو هغه ځای کې پیژنئ تر هغو پورې خپل کور ته اطمینان مه ورکوئ. زیاتره خلک چې دي هغه ځای کې بیا بل لاس ته لویږي، زیاتره خلک چې دي بیا نورو ګروګانونو ته غورځېږي، ګروګان کېږي، تر څو چې تاسو د دریم انډیوال ته ترکیه پورې خبره کړئ، تر څو چې خپل انډیوال ته تسلیم شوي نه وئ، بیا هغه نه تر هغو پورې خپلوان ته اطمینان مه ورکوئ. چې کله تاسو انډیوال ته تسلیم شوئ یا تاسو کته ختمه شوه ترکیه کې، باید د هغې نه خپل کور ته د اطمینان احوال ورکوئ. بله دا چې زیاتره خلک د ترکیه نه تر دې پورې خبره کوي، تر اروپا پورې خبره کوي. نو ترکیه کې هم دغسې چا سره خبره کوئ چې اقلا لږ د سړي زوی وي، لږ انسان وي، سړی وي، چې په وطن کې څوک وپېژني، وروره خو څوک ولري چې بیا یې یو څوک د غاړې نه راونیسي. ځکه د تقریبا دغه نیم مهاجر چې ورکېږي، دغه نیم مهاجر چې غر کېږي، دا د همدې د خاطره غر کېږي چې دوی غلطو خلکو سره د کم قیمت دپاره غلطو خلکو سره خبره وکړي، هغه یې غر کړي، هغه یې ورک کړي، هغه یې نابود کړي. دوی دپاره چې د پیسې مهمه دي، ستا ژوند ورته د ګور د دې پیسې ته پورې نه ده ورته مهم، دوی د خپلې پیسې مهمې دي. نو تاسو ته باید په بدل کې خپل ځان، خپل هغه ژوند مهم وي. داسې چا سره خبره کوئ چې اقلا په وطن کې څوک ولري، څوک یې وپېژني چې بیا د غاړې نه راونیسي. که تاسو چېرته ګرو شوئ، که تاسو چېرته ورک شوئ، که تاسو باندې کوم څه مشکل راغلی چې بیا ستاسو کور ولې غاړې نه راونیسي. بله مهمه خبره دغه ده چې موږ چې کوم وخت کې راتللو، تقریبا په 2015 ټایم هغه وخت کې، نو ټولې لارې خلاصې وي. نن سبا چې دا هر سرحد، ټول سرحدونه بند دي. د ترکیه د ایران سرحد بند ده، ترکیه د یونان سرحد بند ده، د ترکیه د یونان د مقدونیه سرحد بند ده، د کرواسیا، سلوانیا. خو دغه ټوله دا کومه لاره چې تاسو د افغانستان د ایران چې راځئ تر ټاکلي مقصده پورې، یا مثلا سویډن شو، یا بلجیم شو، فرانسه شو، جرمني شو، هر هیواد چې ځئ دغه ټول سرحدونه بند، تر جرمني په ټول سرحدونه بند دي. بله مهمه خبره ده چې تاسو کله په اروپا کې کوم هیواد ټاکئ چې غواړئ یو هیواد ته لاړ شئ، نو په اروپا کې زه چې کوم د افغانانو دپاره وایم، هغه باید جرمني خوښ کړي. ځکه جرمني کې تاسو د اسنادو نه مخکې کولی شئ کار وکړئ. که تاسو چېرته غواړئ چې په دې جریان کې چې تاسو هغه ځای کې یې، د اسنادو نه مخکې تاسو کولی شئ هغه ځای کې کار وکړئ، معاش ولرئ، پیسه ولرئ، سپین کار وکړئ، فامیل ته پیسې ولېږئ. نو د فرانسې نه یا د بل هیواد نه چې دا جرمني ډېر ښه ده، ځکه تاسو کولی شئ کار پکې وکړئ. د کار دپاره ډېر ښه هیواد ده. په دغه جریان کې چې تاسو اسناد نه لرئ، تاسو خپل فامیل حمایه کوئ، خپل ځان حمایه کوئ، نو تاسو کولی شئ چې جرمني خوښ کړئ. د فرانسې پروسس دغسې ده چې تاسو فرانسې ته کله راشئ، تر څو چې تاسو اسناد نه وي اخیستي، تاسو تر هغه پورې کار نشئ کولی. که تاسو چېرته تور کار چا سره کوئ، یا مثلا ترکي سره، یا پنجابي سره، بنګالي سره، یو چا سره که تور کار کوئ، که هره کم بده بله در باندې راغله، د خپل ځان مسؤل به خپله وئ، د خپلې بدبختۍ مسؤل به خپله وئ. نو دوی د خطره چې تاسو د اسنادو نه مخکې هم کار کوئ، هم سپین ژوند ولرئ، سپین معاش ولرئ، نو تاسو کولی شئ چې جرمني کې پاتې شئ. جرمني دغه آپشن لري چې تاسو په هغه ځای کې د اسنادو نه مخکې کار وکړئ. که تاسو ته منفي جواب راغلی، تاسو کولی شئ چې هغه ځای کې کار وکړئ. نورو هیوادونه چې دي، اوس زه خپله فرانسه کې اوسېږم، زما دپاره چې و د معاش نه، د هر څه نه، د کار نه ما دپاره اسناد مهم و. چې زه کله راغم، ما دا ټول پروسس طی کړله، ما اول اسناد واخیستل، بیا مې کار وکړو. که تاسو غواړئ چې د اسنادو نه مخکې خپل فامیل حمایه کوئ، خپل ځان حمایه کوئ، کار وکړئ د اسنادو د اخیستلو نه مخکې، نو بیا تاسو دپاره جرمني ښه ده. فکر کوم بلجیم هم دغه آپشن لري چې د اسنادو نه مخکې تاسو کولی شئ کار وکړئ. نورو هیوادونو باره کې به تاسو هغه خلکو نه پوښتنه کولی شئ، کوم څوک چې په نورو هیوادونو کې اوسېږي. خو زه په جرمني کې زما ډېر ملګري دي، دوی چې په هغه ځای کې ژوند کوي، نو دوی د اسنادو اخیستلو نه مخکې حتی منفي جواب ورته راغلی دی، دوی هغه ځای کې کولی شي چې سپین کار وکړي، دولت ته ټیکس ورکړي. لندن نه ولا وروره نه یم خبر چې لندن سره کم ته حساب ده، خو د جرمني او د فرانسې باره کې لږ تقریبا دغه باره کې معلومات لرم. بله خبره دا چې که تاسو یو چا سره د ترکیه نه دې ځایه پورې خبره کوئ، د اروپا په دغه ځای پورې خبره کوئ چې کوم ځای ته تاسو راځئ، نو تاسو باید د ګوتې لګېدنې خبره ورسره وکړئ چې یاره ما نه ګوتې ونه لګېږي، چې یاره ما سم سلامت بوځه، چې په یونان کې یا په بلغاریا کې، په اتریش کې، کوم بل هیواد کې، یعنی هغه د هدف د رسېدو نه مخکې بل هیواد تاسو نه ګوتې ونه لګېږي. اوس مثلا
یو ملګری غواړي چې هغه فرانسې ته راشي، هغه نه په یونان کې ګوتې لګېږي یا په بلغارۍ کې ګوتې نه لګېږي یا په بل هېواد کې نه ګوتې لګېږي. ګوتې لګونه دا چې تاسو په هغه هېواد کې د یو پناهنده په حیث باندې ګوتې نه لګول کېږي چې بیا تاسو بل هېواد ته راشئ او تاسو نه چې بیا ګوتې ولګئ ماشین کې تاسو پسې د همغه هېواد ګوتې بیا راوځي. نو بیا دا ډېر اوږد پروسس ده، ستاسو ژوند بربادوي، ستاسو هغه ډېره اوږده پروسه ده چې د ډبلن د ختمېږي، ته محکمې ته ځې، بیا کېدای شي ریفیوز شي، 2 کاله بغیر د پروټکشن نه پاتې کېږي، نه به د کور وي، نه به د خرچه وي، نه به کار کولی شي. البته په فرانسه کې دغه یادومه، نور هېوادونو نه یم خبر. نو تاسو چا سره خبره کوئ نو دغه خبره حتما ورسره وکړئ چې ما نه په بل هېواد کې ګوتې ونه لګېږي. که ګوت دې نه ولګېدلې څه رقم ته حساب ورسره کوي، که ګوتې ونه لګېدې څومره پیسې ورکوي، هغه ستاسو بیا خپل کار ده چې څه رقم جوړ ورسره راځئ. خو زه یوازې معلومات درکوم چې تاسو کوم چا سره راځئ دا ورته ووایه چې د ترکیه نه تر هدف رسېدو پورې ما نه باید په بل هېواد کې ګوتې ونه لګېږي. ما دغسې بوزه مثلا په پولیس مې ور برابر نه کړي، په پوسته مې ور برابر نه کړي، په چیک پوینټ یو ځای مې ور برابر نه کړي چې ما نه ګوتې ونه لګېږي، زه سلامت ورسېږم. بیا په فرانسه کې د دوبلین مسله دغسې ده چې کله تاسو دغه ځای ته راشئ، تاسو دوبلین اوسېږئ، تاسو نه بل هېواد کې ګوتې لګېدلې وي، بیا دغه ځای کې دوی تاسو ته یو هغه درکوي، ریسیپسي درکوي د 1 میاشتې، بیا د 1 میاشتې نه 4 میاشتو ریسیپسي درکوي. بیا دوی تا ته وخت درکوي چې دومره وخت مونږ فلاني هېواد ته اول ورکوو چې هغه هېواد مونږ ته هغه راکړي، اول راکړي چې یاره تا مونږ هغه ته ورولېږو، تا بېرته غواړي او که نه دې غواړي. نو تر هغه وخته پورې به ته انتظار کوي. په دې وخت کې تا ته وکیل هم درکوي، تا ته کور هم درکوي، مقصد د اوسېدو هغه کوم ماحول چې دغه ته برابروي. نو په دې وخت کې که هغه کوم کوربه هېواد چې تا ته نه ګوتې لګېدلې دي هغه هېواد ورته احوال ورکړو چې دا نفر مونږ ته راولېږئ، نو ته به بېرته لیږل کېږي همغه هېواد ته په کوم هېواد کې تا نه ګوتې لګېدلې دي. او که هغه هېواد ورته وویل چې نه مه یې رالېږه، نو فرانسې هېواد ستا ګوتې کینسل کوي، ستا کیس کینسل کوي، نو ته بېرته نورمال حالت ته راځې، نورمال سچویشن ته راځې. که بیا هغه هېواد هیڅ جواب ورنکړلو یا په ځنډ جواب ورکړلو، بیا هم د فرانسې هېواد ستا ګوتې کینسل کوي او ته کولی شي چې نورمال شي. بیا که چېرته ته نورمال واوسېږې او د فرانسې هېواد ته راشي، نو دوی تا ته چې کله تا ازیل وکړلو، تا د پناهندګي درخواست وکړلو، دوی تا ته یو کتابچه درکوي چې په هغه کتابچه کې به ته خپل کیس لیکې چې ته ولې راغلی، څه مشکل دې درلودل. نو په هغه کتابچه کې به ته ټول کیس لیکي او دوی ته به وفقا ته به یې لیږي، هغوی به تا ته اپاینټمنټ درکوي چې به هغه ځای ته لاړ شي. نو کیس کې چې دی تقریبا ستا ټول کیس چې دا په 3 عمده پوښتنو باندې څرخي. 3 عمده پوښتنې دغه دي چې تا په وطن کې څه مشکل درلودل، تا فرانسه ولې خوښه کړله، او که تا موږ بېرته ولېږو څه مشکل ته جوړ. ستا ټول کیس چې ده که نه په دغو 3 پوښتنو باندې څرخي. دغو 3 پوښتنو ته ته باید مستند جوابونه ولري چې تا په وطن کې څه مشکل درلودل، دا باید مستند شیان در سره وي، تقریبا مستند اوسېږي چې دغه مشکل مې درلودل، ژوند مې په خطر کې و، په دغه ثبوت په خطر کې و، په دغه ځای کې اوسېدم، دغه مې وظیفه وه او په دغه ځای کې وه، په دغه نیټه د افغانستان نه وتلی یم، په دغه نیټه کې ما کار کولو، په دغه نیټه کې زما کار ختم شولو. دوی چې دي که نه ډېر وړو جزیات ته ځي، دوی فقط غواړي چې تا ستا په خبرو کې دروغ پیدا کړي. دوی یوازې همدغه کوشش کوي، همدغه کار ده چې ستا په خبرو کې دروغ پیدا کړي، ستا په کیس کې دروغ پیدا کړي، تر څو تا ته منفي جواب درکړي. بله خبره چې زیاتره افغانان چې دي دوی چې کله کیس ورکړي، چې کله کیس ورکړي او لاړ شي انټرویو دپاره، دوی په هغه ځای کې د خپل کیس نه ووځي، بهر ته وځي. هغه کوم کیس چې لیکلی وي چې دوی ته نه پوښتنې کوي چې دوی کیس کې تقریبا معلومات ورکړي، دوی د کیس نه خپل هغه کوم څه چې ورکړي هغه نه بهر وځي، دوی خپله ځان بهر وځي. بیا چې کله د کیس نه دوی بهر وځي، بیا دوی نشي کولی چې بیرته خپله راوګرځي دغه کیس ته. دوی بیا دغه نفر چې ته همدغسې مخکې های کې رای کې رای کې تر څو بیخي په د خپل کیس کې بګراو کړي. نو چې کله تاسو انټرویو ته پر لاړ شئ، په هغه ځای کې مه بګراو کېږئ، نو په هغه ځای کې تاسو د خپل کیس نه مه اوسئ، بیرته نه شئ را داخلېدلی، ځکه دوی کوشش کوي چې تا نور هم د کیس نه بهر کړي او منفي جواب ته دې برابر کړي. دغه معلومات ملګرو که بیا هم کومه پوښتنه وه د ویډیو په کومنټ کې لیکلی شئ چې زه ته جواب کړم. نور دا خبره چې تقریبا تکراري به وي، ډېر ملګري تاسو لرئ په هغو هېوادونو کې چې تاسو کولی شئ هغو نه هم پوښتنه وکړئ چې هغوی تاسو ته څه معلومات درکوي. خو دغه نورمال عمومي معلومات وو
زه په فرانسه کې اوسېږم، دغه ځای کې د فرانسې په باره کې تاسو ته ټول جزئي معلومات درکولی شم، خو د نورو هېوادونو په باره کې فقط عمومي معلومات درکولی شم چې د اروپا حالت سره کمته دي، ژوند سره کمته ده. نو زه فرانسه کې اوسېږم، دغه ځای کې هغه د ژوند قوانین هر څه راته معلوم دي، نو تقریبا په جزئیاتو باندې معلومات درکولی شم او نورو هېوادونو باره کې یوازې عمومي معلومات درکولی شم. بیا تاسو چې کوم هېواد ته ځئ، کوم هېواد خوښوئ، دغه هېواد باره کې تقریبا لږ معلومات پیدا کړئ چې دغه هېواد ژبه سره کمته ده. تر ټولو نه مهمه چې تاسو یو هېواد خوښوئ، په هغه هېواد کې اول کلتور سره کمته ده، هغه هېواد ژبه سره کمته ده، هغه هېواد کې کار سره کمته ده، ځکه چې دغه درې څیزونه ډېر مهم دي زموږ دپاره. خیر کلتور چې دغه دومره مهمه خبره نه ده، خو دغه دوه شیان ډېر باید موږ دپاره مهم اوسېږي چې ژبه یې سره کمته ده، زه کولی شم زده یې کم او که نه، او د هغه هېواد کې کار سره کمته کار شته که نه. اوس په اروپا کې زیاتره هېوادونه دي چې اسناد ورکوي مګم کار پکې نشته، لکه ایټالیا شوه، لکه اسپانیا شوه، لکه بعضې نور هېوادونه شول، دا د اروپایي هېوادونه دي چې اسناد درکوي خو کار پکې نشته ده. بیا بعضې هېوادونه دي چې ژبه ډېره سخته ده، د ژبې لیول ډېر سخت ده. اوس زیاتره ملګري چې فرانسې ته راغلي دوی په دې باندې پښیمان دي، اسناد هم لري، په دې باندې پښیمان دي چې موږ ژبه نشو زده کولی، ژبې لیول یې سخته. کېدای شي جرمني کې هم دغسې وي، خو ټوله اروپا کې دغه د ژبې سیستم چې دی تقریبا سخت دی. ژبه یې مونږ تاسو د آسیا وایو، زمونږ الفابet چې د عربي دی، دوی هغه چې د لاتیني دي ډېر مختلف دي. نو خیر بیا هم بعضې چې دي لږ اسانتیا پکې شته ده. زیاتره اوس د فرانسې زیاتره ژبه چې ده تقریبا لغات انګلیسي پکې دي، خو تقریبا په مختلف اکسنټ سره، لکه سغویس، لکه سرویس چې مونږ وایي، سغویس دوی اوس دغه وایي. نو که کوم هېواد تاسو خوښولی، مخکې نه باید تاسو هغه باره کې معلومات ولرئ، تقریبا کم از کم هغه ساده معلومات ولرئ چې هغه ځای کې ژوند سره کم ده، د خلکو حالت سره کم ده، د رفیجیانو سره، مهاجرو سره، راویه سره کم ده، د خلک سره کم ده، لږ معلومات پکې وکړئ، بیا هغه هېواد ته ځئ. نو دغسې پټو سترګو باندې مه ځئ چې تاسو یو هېواد خوښ کړی معلومات نه پکې لرئ ورشئ. نو دغه و تقریبا ساده معلومات چې در مې کړل. بیا هم که کومه پوښتنه وه، کوم څه زموږ په خدمت کې هم دا ځکه لایف راغلم چې زیاتره ملګري په مسنجر کې به پوښتنې کولې، نو بیا ډېر شول، هغو مې غوښتل چې لایف راشم، لایف ملګرو دغه باره کې معلومات ورکړم. بیا هم وایم، په آخر کې بیا وایم چې زه هېڅ چاته د راتګ مشوره نه ورکوم چې تاسو راشئ، هر سړی د خپلې خوښې مالک ده. اوس زیاتره خلکو ته ووایم چې یا راځئ یا مه راځئ، دوی کېدای شي بل فکر وکړي، هر سړی د خپلې خوښې مالک ده. خو دغه مشوره مې هغو خلکو دپاره وکړه چې کوم څوک غواړي راځي، نه ودرېږي، په هېڅ شرط نه ودرېږي، حتما راځي غواړي راشي. نو دغه مشوره دې دپاره وه. یو افغانستان نه د راتګ سره کمته باید راشي، چا سره خبره وکړي. بله دا چې تاسو چې د راځئ، د دغه ځای نه دغه ځای پورې رسېدل سره کمته دي، د لاره کې تګ سره کمته ده. بل چې دغه ځای ته راورسېدی، په دغه ځای کې د ژوند ماحول سره کمته ده، کوم هېواد تاسو خوښوئ. نو دغه باره کې تقریبا عمومي معلومات در مې کړل. بیا هم په اخره کې زه هېڅ چاته د راتګ مشوره نه ورکوم، چې هر څوک راځي په خپله خوښه راځي او خپل کار یې ده. نور هم په خدای سپارمه، د خدای په امان. نه پوهېږم د خندا سټیکر څوک لګوي، ښه ساده انسان دی چې د خندا سټیکر څوک لګوي، ځکه زه ټوکې نه کوم، پکایي نه وایم، زه یو معلومات در کوم. که دا څوک چې د خندا سټیکر لګوي واقعا ډېر ساده انسان ده، ځکه زه ټوکې موکې نه کوم، د ټوکو موډ کې نه یم. زه یو عمومي معلومات خپروم چې څرګند د خلک باید راشي. هر ځای خپل وخت لري، هر ځای کې باید هغه سټیکر دې دپاره درکړي دي، سټیکر دې دپاره درکړي دي. لایک دا معنی چې کومه موضوع باندې پوه نه شي، بخښت شین لایک ورکړه، مقصد هغه د ناپار قرض خلاص کړه. د غېږ بله دغه ده چې کوم چا ته مثلا غېږ کېناستې، زړه وله دغه ډېر دې خوښ شول. هغه بل دغه دې دپاره ده چې یو خفه واوسېږي، یو څوک مړ وي، کوم څوک خوښ شوی وي. هغه بل لایک چې ده د غوسې ولا دې دپاره ده چې کوم چا د قهر راشي. نو هر سټیکر چې دا خپل وخت لري، هر سټیکر په خپل وخت کې استعمال. د خندا سټیکر د خندا وخت کې، ژړا وخت کې، د زړه وخت کې. د خدای په امان، په خدای مو سپارم.